د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې امنیتي ځواکونو د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د ناري چیني کلي کې د کشفي عملیاتو پر مهال 8000 د MP مرمۍ، 12 د نارنجک مرمۍ او 1500 د دهشکي مرمۍ چې قاچاق وړونکو پټې کړې وې کشف او ضبط کړي دي. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال په څه باندې 15000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې به شاوخوا 10,000 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 248 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 199 وثیقې هم اجرا کړي دي. ایران اعلان کړی چې په اردن کې د امریکا پوځي اډې او پوځي تجهیزات په نښه کړي دي. د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې د اردن پر الارزق هوایي اډه په برید کې د امریکا یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. همدارنګه په عقبه هوایي ډګر د ایران په بریدونو کې د امریکا C-19 ترانسپورتي الوتکه او 5 کشفي الوتکه هم په نښه شوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا مرکزی قماندانۍ سینټکام اعلان کړی چې د عراق په شمال کې د عملیاتو پر مهال یو امریکایي سرتیری وژل شوی. د الجزیرې د راپور له مخې سینټکام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه د جولای په 18 رامنځته شوې او په ترڅ کې یو بل امریکایي سرتیری هم ټپي شوی دی. له دې سره د امریکا او اسرائیل له ایران سره د جګړې له پیل څخه تر اوسه د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 19 تنو ته رسیدلی دی. قدرمنو لیدونکو د دې مهال مهم خبرونه هم دومره و چې ما فهیم الافغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.